الله فرمای ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. آیا تاسو کې یو کس دا خبره خوښه ګڼي چې هغه د خپل مسلمان ورور غوښې وخوري په داسې حالت کې چې د مسلمان ورور مړ وي؟ نو الله وفرمایل فکرهتموه، تاسو به د دې انسان د غوښې خوراک دا به تاسو بد وګڼئ. رونو دا مثال د دې غیبت دی. د مسلمان په سر باندې کم یو انسان غیبت کوي، رب العالمین دغه تشبیه د څه سره ورکړله؟ د خپل مسلمان ورور چې دغه مردارې غوښې خوري. څومره سخته ګناه ده. خو افسوس چې نن موږ زموږ مجالس هغه په غیبت باندې ښایسته دي، زموږ عوام د غیبت نه هغه خالی نه دي، او خواص مجالس هم د غیبت نه خالی نه دي. دا یو داسې ګناه ده چې په دې کې عام خلکه او خواص دواړه پکې نښتلي دي. الله دې موږ وساتي. دومره خطرناک ګناه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خپله فرمای الغیبة اشد من الزنا، غیبت د زنا نه سخته ګناه ده. یو انسان زنا وکي او راشي الله ته توبه وباسي، الله معاف کوي. ها یو کس غیبت وکړو دته تر هغه وخته پورې بخښنه نه کیږي چې تر څو د هغې کس نه په خپله معافي نه وغوښتې چې د چا په سر غیبت کړی دی. ولې یو حقوق الله دی او دویم حقوق العباد دی. نو الله جل جلاله خپل حق معاف کوي. یعنې مونځ دې نه دی کړی معاف پکې درته، روژه دې نه دی نیولې معاف پکې درته، خو یو حقوق العباد دی، د بنده حق دی چې هغه رب العالمین په هیڅ شان کې نه معاف کوي. د بنده حق نه معاف کیږي. ډېر لوی جرم دی. د یو تابعی واقعه مې کته، هغه خپله واقعه په خپله ذکر کوي. او وی زه په یو مجلس کې ناست وم او ناګهانه په مجلس کې غیبت شروع شو. وی زما خو دا وس نه کېدو چې یاره زه دوی منې کمه، بس وی زه ته ډایرکټ پاڅېدم. وی دویم ځل باندې په دې غرض باندې رالم چې یاره غیبت به ختم شوی. وی چې کله دویم ځل باندې زه راغلم نو بیا غیبت همغسې شروع. وی بیا ته لاړم، بیا چې رالم وی په دریم ځل باندې ما غیبت شروع. وی زه ورسره کېناستم او ما ورسره یو څو جملې د غیبت وویلې. چې کله مې ورسره دغه د غیبت والا جملې دا ورسره ما وویلې، وی څه وخت پس په ما باندې پرکالي او خوب راغله. وی په دې کې ما خوب کې څه کړل چې یو کس دی چې هغه سره په خانه کې غوښه د کچه غوښه ورسره ده، وما دا غوښه ورسره ده او راغلو ما ته وی دا غوښه وخوره. وی ما ورته وی چې دا کچه غوښه به ملاسې وخوري. وی ما چې ښه په غور سره د غوښې ته وکتل، هغه غوښه د خنزیر غوښه وه. وی ما ته وی دا کچه غوښه وخوره. وی ما ورته وی زه مسلمان یم، کچه غوښه څنګه وخورم؟ بل دا غوښه د خنزیر غوښه ده، دا څنګه وخورم؟ بیا راته وی چې اوس د مسلمان غوښه وخوړه، خوړی شي او دا د خنزیر غوښه نشي خوړی. د مسلمان په سر باندې غیبت کول هغه داسې دی لکه د خپل مسلمان ورور چې سړی په جمدونو باندې غوښې وخوري په داسې حالت کې چې د مسلمان ورور مړ وي. الله فرمایل فکرهتموه، تاسو به د انسان د غوښې خوراک دا بوله بد وګڼئ. څومره سخت جرم شلو. دا خبر یا ساتي. ګورې ها د انسان په بدن کې 4 جواهرات دي او 4 داسې شیان دي چې دا 4 جواهرات د هغې سره ختمیږي. عقل دی، دین دی، عمل صالح دی او حیا ده. اوس هغه 4 شیان چې دا جواهر د هغې سره ختمیږي. لومبي نمبر په انسان کې جوهر عقل دی. کم یو انسان چې زیاتې غصې کوي دا انسان بې عقله کیږي. ځکه خو نبی علیه الصلاة والسلام بارک فرمایي لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذي یملک نفسه عند الغضب. پهلوان هغه نه دی چې کم خلک دا خلک را پرځي، بلکې پهلوان هغه دی چې غصه په قابو کې ساتي او خلک معاف کوي. چې کله تعالی غصه رااله او
ته په بدلی اصل کې اپس ته وي دیتا چې ته په بدلی اغشتو باندې قادر او دغه ټیم کې ته خپل ځان قابو کې او بل کس ماف کې نو کم انسان چې ډېر غوسه کوي په دې سره انسان قمقل کېږي یو خبره او کم یو انسان چې هغه چې د خلکو نه تمه کوي د دې انسان چې دی هغه ته نه حیا ختمیږي او کم یو انسان چې پرایز پرېږدي د دې انسان دین ختمیږي او کم یو کس چې د خپل مسلمان ورور په سر باندې غیبت کوي د دې انسان نیک اعمال ختمیږي څومره سخت جرم دی حضرت عبدالله ابن مبارک رحمه الله دوی یو ځلې د حج دپاره تلو او د بیت الله شریف طواف یې کولو یو صاحب ورته راغی وی حضرت تا سره مې کار دی او ورته وایه وایي ما سره یې څه کار دی وی ته چې د شپې مناجات کې او الله سره راز او نیاز کې ورته وایه چې ستا یو بنده دی چې هغه ډېره خطرناکه ګناه کړې ده حضرت عبدالله بن مبارک رحمه الله ورته وایي تا څه ګناه کړې ده دی ورته وایي حضرت زما ګناه خو ډېره غټه ګناه ده عبدالله بن مبارک رحمه الله ورته وایي ستا ګناه لوی ده او که د الله ځمکه اسمان لوی دی دی ورته وایي ګناه مې لویه ده عبدالله بن مبارک رحمه الله ورته وایي ستا ګناه لویه ده او که د الله جل جلاله رحمت لوی دی دا سړی خاموش شولو وی نه د الله ولی وی د الله رحمت په باندې زیات ګناه مې وړه ده وی خو اوس راته وښیه چې تاسو ګناه کړې ده چې زه تا ته د توبې څه طریقه در وښایم او ورته وایي یو ځلې زه په ځان باندې پوه نه شم په ما باندې خپله مینه غالبه شوه او ما د یو ښځې سره بدعملي کړې ده اوس زه راغلی یم چې آیا ما به الله معاف کړي او که نه عبدالله بن مبارک رحمه الله چې کله دا واورېدل نو هغه مبارک لږ مسکی شو او دا مخ یې ترنه واړولو وایي وروره خفه نه شې وایي زه دې ویرولم وایي چې تا په دې ګناه کې دومره تاکیدات کول وایي زه دې ویرولم چې چا به چې چېرته تا به د مسلمان په سر باندې غیبت کړی ځکه چې یو کس هغه یا د حقوق الله دویم د حقوق العباد یا د بنده حق دی نو د بنده حق دا دی چې ته د هغه په سر باندې غیبت وکړې نو دې د وجې نه د ستا دا نیکۍ چې دی هغه کس ته ځي چې چا په سر غیبت کړی دی دغه رنګې حضرت امام حسن بصري رحمت الله علیه واقعې ته وګورو هغه له یو کس راللو هغه ته وروډه به وایي پلانکي کس تا پسې ډېرې بدې ردې ویلې یعنې ستا غیبت وکړو هغه ځان سره شاګردان هم کړل ځان سره یې تحفه واخیسته او د هغې کس دروازې ته ورغلو دروازه وډبوله کله چې د هغې کس دروازې ته ورغلو دروازې چې کله وډبوله ورته ووتو امام حسن بصري رحمه الله هغه ورته د ټولو اول خپله تحفه ور وړاندې کړه ډېر لوی احسان دې راسره کړی دی نوره بدله دې نه شم دا کولی خو دا وړوکې غوندې هدیه مې قبوله کړه هغه په زړه کې وایي چې ما تا سره څه احسان کړی دی زه خو تا له کنده ګورم او هلته دې ورولم همیشه دپاره د ستا مخالفت زه کوم یاره د نیکانو بزرګانو خلکو په هر وخت کې د دوی دشمنان ډېر زیاتي ښه او ورته وایي ما تا سره څه نیکي کړې ده نو دی ورته وایي تا ما ته خپل اعمال رابخلی دي وایي څه مقصد ایشه څه مقصد وایي ځکه نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې د چا چې د قیامت په ورځ باندې به یو کس راوستی شي او هغه ته چې کله خپله عملنامه ورکړی شي چې کله د خپله عملنامه ګورې په هغې کې به ډېرې نیکۍ لیکلې شوي وي په هغې کې حجونه عمرې تلاوتونه ذکرونه روژې هر څه به لیکلې شوي وي دی به خیرانې چې زما خیال دی ما ته د چا غلطه او بدله عملنامه میلاو شوې ده دا عمل خو ما نه دی کړی ورته به آواز شي چې ستا په سر باندې په دنیا کې فلاني انسان غیبت کړی وه موږ د هغه نیکۍ راغشتې ده او تا ته عملنامه کې اچولې دي بل کس به راوستی شي هغه ته چې کله عملنامه ورکړی شي نو هغې کې به یو نیک عمل هم دی نو دی به چغې کوي الله وایي زما د عملنامې څه حال دی ما خو ډېر نیک اعمال کړي دي ورته به وویلی شي چې تا د مسلمان په سر غیبت کړی د وجې نه ستا ټول نیک اعمال هلته تللی دی چې د چا په سر د غیبت کړی دی
ورونو د غیبت کوونکي مثال په شان د هغې کس دی چې هغه دوبۍ ته او یا سعودي ته لاړ شي او د انسان ښه ډېرې پیسې وګټي بیک یې مکمل ډک کړی د پیسو نه لیکن کله چې د انسان کور ته راځي نو په لار کې ورته ډاکوان ولاړ وي او هغه ډاکوان ورته دا خبره کوي چې یاره هغه ډاکوان ورته ولاړ او دنه دا ټولې پیسې والي تاسو او دی چې بیا کله کور ته راشي او پلار ورته وایي چې بچې دا دوبۍ او سعودي نه یې څه راوړل بچی ورته وایي بابا جانه څه دې راوړل دی به څونه خفه شي ما وایي دا افسوس هم تېر شي لیکن هغه افسوس هم د الله وساتي چې کله د قیامت په ورځ باندې د الله په وړاندې موږ شرمنده شو